سلام تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته په دې هیله چې جوړ او روغ به اشرف شریف یم او تاسو سره په نن درس کې د انګلیسي املا طریقه درښیم. لکه څرنګه چې ټولو ته معلومه ده انګلیسي کې تر ټولو مهم لیکل دي چې څنګه موږ تاسو کولی شو په صحیح معنا لیکل وکړو، یعنی هره جمله هره کلمه په صحیح طریقې سره لیکل دا تر ټولو اساسي او ضروري ده. له ټولو څخه هیله کوم چې تاسو لومړی ځل چینل ته راغلي حتما چینل سبسکرایب او زموږ ویډیوګانې در سره لایک او مثبت کمنټونه مو نشر کړي. راځو درس شروع کړو. موږ دلته یو څو مهم لغتونه لیکلي، د دې سره تاسو کولی شئ انګلیش په ډیر اسانه طریقې زده کړئ. انګلیش یو لغت د یادی زده کړه، کله دې هم چې دا لغت حافظې ته وسپارو او زده دې کړو، وروسته د هغې نه بېرته هغه کولی شئ په انګلیش ولیکئ. څنګه؟ موږ دلته یو لغت لرو په نامه دی اکټور. صحیح شو؟ نو دلته معلوم ده چې د الف معنا ده A، د کاف معنا ده C، د ټ معنا ده T، د پیښ و معنا ده O، د ر معنا ده R. نو جوړ شو چې شی اکټور. صحیح شو؟ دویم لغت موږ تاسو لرو بوک. صحیح شو؟ نو د ب معنا سوله B. دلته هم پیښ ده هم واو ده، نو ډبل او کارو. او د کاف معنا ده A، بوک. صحیح شو؟ دا ما تاسو ته الریډي درس درکړی. که چیرې بیا هم پکې مشکل لري حتما لاړ شئ انګلیسي ابتدایي درسونو ته، هلته هغه کولی شئ زده کړئ. بل موږ تاسو لرو فلای. دا البته انګلیش لغت دی. د ف معنا سو F، د لام معنا سو L، د الف یا معنا سو Y. فلای. صحیح شو؟ بل موږ تاسو لرو سټې. د سین معنا ده S، د ټ معنا ده T. صحیح شو؟ او د الف معنی A او د یا معنی Y سو. نو دا چې سو جوړیږي سټې. بل موږ تاسو لرو فرش. د ف معنی F، د ر معنی R، د زیر معنی E، د شین معنی SH. د شین معنی ورکړي. ډرایو لرو. د ډال معنی D، د ر معنی R، د الف معنی ل یا سره I او V E. چې جوړیږي ډرایو. بل لرو ټرای. د کاف معنا سو C، د ر معنا سو R او د الف یا سو Y. ټرای. صحیح شو؟ آرټسټ. د ا معنا سو A. صحیح شو؟ د الف معنا A، د ر معنا R، د ټ معنا سو T، د زیرو یا I او ST، د سین معنا S او د ټ معنا T. ډیر اسانه. فقط تاسو انګلیش لغات زده کوئ، بیا هغه تاسو دا رقم ولیکئ. صحیح ده؟ شی. د شین معنا ده SH، د الف معنا ده A او د یا معنا ده Y. شی. همداشانته د مارکر. د میم معنا ده M، د زورو الف A، د ر معنا R، د کاف معنا K او د E R. مارکر. بل لرو موږ تاسو ته مور. کنه دلته دا لغات لرو. اوس ورته ګورئ. د میم معنا سوه M، ښه. د ORE مور. ډرای. د ډي معنا ده، ګورئ دې خوا یې لیکم، د ډي معنا ده D، د ډال معنا D، د R او بل شی سو Y سو. ډرای. همداشانته مون لرو. د میم معنا M، دلته ډبل O او N. بل لرو موږ تاسو بیګ ته. د ب معنا B، د زور معنی A، د ګاف معنی G. چې جوړیږي بیگ. وال. W، د و معنی الف معنی A او دلته ډبل L. وال. دی وال ته ویلی کنه. بورډ. د B معنی B، د و معنی O، A R D. بورډ. همداشانته نایس. N، د الف معنی د I سره I او C E. نایس. همداشانته بلک. د ب معنی B، د لام معنی L، A C کې بلک تور ته ویلی شي. ریډ. R، د ر E A D. همداشانته سټون. د سین معنی S، د ټ معنی T او O N E. سټون ویل کېږي. نو په هر صورت انګلیسي املا تر ټولو مهمه ده. فقط تاسو د انګلیس املا زده کړئ، یعنې یو لغات مثلا ته زده کوئ ایروپلین یا هم فین یا هم همداسې نور،
بیا هغه ته پښتو لیکه او د هغو تورو معنی راواخله، ځان ته جلا ولیکه او بیا سره یو ځای ترکیب کړه. انشاءالله چې یو صحیح لغات به ترې جوړېږي. مونږ کوشش کوو په بل درس کې تاسو ته بیا هم په همدې اړه باندې بحث ولرو او تاسو پرې سم پوه کړو. که چیرې په دې درس باندې پوه سوي او څه مفید واقع سوی، حتما در سره کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ او په بل ویډیو باندې هم مونږ ته نظر راکړئ چې په همدې اړه جوړ کړو که په بل درس باندې. تر بیا راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.